د خیبر فتح نمخ کی یو قصه در تکوما بخاری جلد اول کی دی راغلی محترما دا صفه پدی کتاب کې شپږ سوه یو کمو یادا اول ما اولی د خپل رستو بیا لیکلی ما دا د حدیث شریف راوی د اصحابی ابي هريره عربی میں ترجمه کړه پښتو ژبه کې د خیره فضیلت بیانو ما د کورونو د انصارو مینز دستورو کې بناست محمد نبی رویدارو یو سړی راغی بهر نه خاص مسجد نبوی تا په ادب سلام وکړو کې ناستلو پاک نبی تا دا ملما حضور توای لوګي یمرا وستله اوګه ډېر یم سخت تکلیف می ده بدن تر رسیدله یو کس اوله ګلو کورتا پاک نبی علیہ السلام چې بیبیانو ته وای کوي کور کې ستوام چې ملمته حاضر کړي کور چې هر سوي موجود خدای دا پار ټول وای پیغمبر باندې درود صلی الله علیه وسلم جواب راغی د بیبیانو نشته حسب د اوبونا پاک نبی علیہ السلام شو خبردار د دوی د خلونا بیا حضرت وې د بسوک کورته بوزي مل مستیالا یو سړی و د انصارو وی حضور دې را کمالا بخاری شریف لیکلی د دې کس نامت لحدا کاش گلاب وې د وخت کې د انوارو ډکش پدای ملما کورتا داخلی گیلا مکان الله گوری د خدای پاک گن رحمتنا ہمیشہ بداسی اوری طلحہ پٹ خزی توائی د نبی علیہ السلام د ملما قدر اوکا ورتوڑان دے کتوعام خاون خزی تلگیا دے خو ملما پر نپوہیگی بی بی وائی لگتوعام دے چوارد پر نمڑیگی اصحابی وائی چشاب معشومان پچل ادکا منگ بهم ورسر کینو دغا وقت کی ڈیو ملکا خیر دے منگا کنہریو امتحان دا پاک اللہ دے دا ملما ما ترا کڑے محمد رسول اللہ دے معشومان لو پیو کڑے اس دمور نا ڈوڑی غواڑی ملما دین خبر ندے چوار دلوگی جاڑی مور بی بی دغه ساعت کی دوی او دکړل پچل ول د ملما سره دا دوان یو کاسه تکي ناستل ځان کړو خزنا غرض چډي وای خوځولا سمدستی پوکه ور کړو دا تیار کې ناستل دا ملما پزړ کې وای چې دا خزه خاوندوانا ما سره ناس دی روټی تا د ډوی نرنا لاړه کلا کلا بده دوانو لاس وهلو پکا سکے چې ملما پدوی پوی نشي د خوراک دغه لحظه کې ملما موړ پروټی کړو چې خوشحال به التها شو خاول خزنار ود شو عاقبت چې پر سبا شو چې سحر منزل راغې د مسجد نبوی تا پیغمبر دې ډېر خوشاله ګوري دغه اصحاب تا بیا طلحه تا داس وای پاک نبی خیر الابرار الله کړه تعجب دې بیګاستا سو پدې کار سوره حشر کې رب وای د قران په آیاتونو
ورکی دغه نور خلق دوی پخپل پزانونو وی اکثر پخپل اوگی چه د نفس بخل نزان سوک محفوظ کړي په دنیا کې دی کامیاب دغه کسان یو سړی کا اعتراض کړي خزه څنګه کې ناستلا بغیر ستر نه روټي چې مل سره خړلا د پردې کولو نه وړاندې جوړ شوی دا قصه وا چې د ستر حکم راغې بیا د هر چا نه پردوا نستوال ګلاب یادېږم د حدیث او د قرآن عربي می ترجمه کړه په کرم د پاک سبحان سناګان یو حمدنا می الله تشقبول زان بخده باندې بخما پدې مدح رسول دا حکایت تاسو واوریدو په خوږ आवाज د پیر عباس خاکی قادری الگوهری ریکارډینګ القادری سټوډیو هری چند روډ دیر پلازا ډکی ضلع 410 درابطه نمبر یاد ساتئ 0314 92 78 122